السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، راځو د سورة فاتحې فضیلت او فائدې ته. د ابي هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وایي ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی دي چې ویلي الله تعالی فرمایلی دی مال مونز یعنی د سورة فاتحې تلاوات او قرائات په خپل منځ او د بنده په منځ کې تقسیم کړی دی او نیمایي کړی مې دی، او بیا زما بنده چې څه غواړي ورکوم یې. او په یو روایت کې داسې راغلی دی چې نیمایي زما دی او نیمایي زما د بنده دی. هر کله چې بنده ووایي الحمدلله رب العالمین، نو پاک رب ووایي زما بنده زما صفت وکړ. کله چې ووایي الرحمن الرحیم، نو الله پاک ووایي زما بنده زما ثنا وویله. کله چې ووایي مالک یوم الدین، نو پاک رب ووایي زما بنده زما لویی بیان کړه. کله چې بنده ووایي ایاک نعبد و ایاک نستعین، نو پاک رب ووایي دا زما او زما د بنده په منځ کې نیمایي ده او زما د بنده هر سوال قبلیږي. کله چې بنده ووایي اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نو الله پاک ووایي دا زما د بنده لپاره ده او زما بنده چې هر دعا غواړي هغه د دې لپاره منظوره ده.